السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي تاسو به راته ټول ښه او روغ اوسېږئ او د صحت جامو مې په تن وي. ملګرو نننۍ طریقې درته ښیم چې څنګه کولی شو د خپلې آی ډي پاسورډ چې چا نه هېر شوی هغه څنګه بېرته پیدا کړو او خپله آی ډي ترلاسه کړو. مطلب آی ډي پاسورډ مو هېر شوی او هم آی ډي درنه مسې بنده شوي. نننۍ طریقه کې درته ښیم چې څنګه کولی شو خپله آی ډي بېرته ترلاسه کړو او آی ډي پاسورډ پیدا یې کړو. نو یوه غوښتنه لرم که تر اوسه پورې زما چینل نه یې سبسکرایب کړی تر اوسه پورې سبسکرایب یې کړئ او ورسره د بیل ایکن ووهئ تر څو تاسو ته د هره ویډیو په وخت در ورسېږي. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دغلته یو ملګری دی نمبر یې شته ورسره خو آی ډي پاسورډ ورنه هېر شوی دی او د هغه آی ډي بنده ده دا ډېر وخت کېږي. نو ما ته یې وویلې او زه اوس ګوره د دې آی ډي هغه کومه جوړوم. تاسو به دې فارګټ پاسورډ باندې کلیک وکړئ او دلته بیا د آی لو داسې بیا به دې بره ځای کې نمبر ورکړئ ورته. زه هغه نمبر راخلم ګوره دغه ملګري دا نمبر ماته راکړی دی. زه دا کاپي کوم دی ځنه او راځو دلته دغه فون او ایمیل دې ځای کې ورته نمبر ورکوم. که ایمیل او که نمبر وي نمبر ورکړي. ګورئ دغلته به اوس یو دې نمبر ته یو کوډ ورشي. دا کنټینیو کلیک کوو. زه ځم هغه ملګري ته به کوډ ورغلی هغه ته یې میسج کوم. 6 نمبره کوډ یې هغه ته ورځي. هر کله مو چې هغه کوډ درغللو هغه به ورکړي او تاسو به خپل آی ډي ترلاسه کوئ. خو شرط دا دی پکې چې تاسو سره باید نمبر فعاله وي. که نمبر مو فعاله نه وي او بند وي نو بیا تاسو نشئ کولی. دا دغه ماته کوډ راکړلو او زه دلته دا پیسټ کوم او بیا به کنټینیو کلیک کوم. نو اوس به دلته ماته بیا داسې اپشن راکړي په دلته به کنټینیو بیا دلته یو پاسورډ تاسو ورکړئ ورته نوی پاسورډ ورکړئ چې په یاده وي. نو زه دلته پاسورډ ورکوم یو اسانه پاسورډ ورکړم. کوشش وکړئ پاسورډ اوږد ورکړئ ښه پاسورډ ورکړئ چې په یاده مې چې هغه به آی ډي زر نه بندېږي. لکه نمبر هم پکې حروف هم پکې او داسې نور. دا د آی ډي خلاصه شوه اوکې. ګوره د دې آی ډي ما خلاصه کړله. د عبدالله عمري په نامه ده. دغه یو ملګري ورسره دي. نور زما ورکې کار نشته دی او هغه پوهېږي او آی ډي پوهېږي زه آی ډي ورته ورکوم بېرته. دغه ویډیو په دې هیله چې خوښه شوې او که کومه پوښتنه غوښتنه رانه لرئ انشاءالله زه درته ویډیو په جوړوم راته کمنټ کوئ او زما فیسبوک زده کړه پیج ته هم میسج کولی شئ. نور مو په الله بچه سپارم. په اخره کې بیا هم غوښتنه کوم زما چینل سبسکرایب کړئ. ښه وختونه د الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.